د لوی خدای په پاک او سپېڅلي نامه د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ والي حاجي محمد یوسف افا د دغه ولایت له مستوفي او د عوایداتي ادارو له رئیسانو سره وکتل. په دغې لیدنه کې د بلخ ولایت مقام په مشرۍ مسؤلینو د خپلو ریاستونو د عایداتي سرچینو راپور وړاندې کړ او د بلخ والي لخوا د کارونو د لا ښه ترسره کیدو په موخه ورته لازمې لارښوونې وشوې. په دغې ناسته کې د بلخ ولایت د عوایدو ریاست مسؤلینو هر یوه د خپلو عوایدو د سرچینو او د خپلو ادارو د فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې کړل. بلخوا د بلخ مستوفي له ټولو ادارو څخه وغوښتل چې د خپلو عوایدو راپورونه دې په سم او پر وخت د دغه ولایت له مستوفیت سره شریک کړي. همدارنګه ښاغلي ذاکر د اړوندو ادارو له مسؤلینو څخه غوښتنه وکړه چې د هغو خصوصي شرکتونو شهرت چې له بهرنیو ادارو سره قراردادونه کوي له مستوفیت سره شریک کړي. په مجموع کې بیا د مستوفیت ټول عواید چې دي د ټول د مذهب سطح باندې الحمدلله بیا موږ 12% چې یو د تزیید په حالت کې یو. نو دغه د اتې میاشتنی راپور د عوایدو استاد حضور ته موږ وړاندې کړو. نو بعضې مشکلات چې موږ ځان سره یاداښت کړي دي د راستلو په هکله باندې که دغه ته ملګري متوجه شي نو انشاءالله چې زموږ دا کوم د تزیید فیصدي ده په مجموع کې دا به الحمدلله نور په مخکې طرف ته ځي. په ورته وخت کې د بلخ والي د افغانستان د اسلامي امارت خزانې ته د عوایدو د راټولولو په برخه کې د یادو ادارو د فعالیتونو ستاینه وکړه او له مسؤلینو څخه یې وغوښتل چې د عوایدو په شفاف راټولولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. همدارنګه ښاغلي وفا ټینګار وکړ چې عواید د یوه هیواد بنسټیزه ستنه جوړوي او باید په راټولولو کې هڅې لا ګړندۍ شي. لار ملګري ډېر شان یې وسپزین کې دی و چې څنګه عواید ډېرېږي هر ریاست دا کوشش په خپل بخښوي کوي او دې ته متوجه یي. که چیرې همکاري او دغه ته ضرورت یې موږ هم همکاري ورسره کوو، نور ارګانونه به هم همکاري ورسره کوي. خو دغه ډېر مهم بخش دی. موږ ستاسو بلې خوا لار نه لرو. موږ ته یوازینی چې دی دا بس دا خپل عواید داخلي عواید دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایت د عوایدو یو شمېر ریاستونه خبر ورکوي چې په روان مالي کال کې په دغه ولایت کې د خپلو عوایدو راټولولو ټاکل شوی هدف بشپړ کړی دی. د هیواد د کورنیو چارو وزارت له لورې بلخ ولایت کې له 2000 بېوزله کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وشوه. دغه مرستې د کورنیو چارو وزارت سرپرست او بلخ والي په لارښوونه شوي دي چې پر مهال یې د یاد وزارت استازو او په شمال زون کې د سرې میاشتې مرستیال حضور درلود. د دغو مرستو د ویش پر مهال شمال زون کې د سرې میاشتې مرستیال وویل چې د هیواد د کورنیو چارو وزارت له لورې د بلخ والي په همکارۍ د بېوزلو یتیمانو او د پاکستان هیواد څخه د راستنه شوو افغان کډوالو سره د 10 قلمه ژمنیو توکو مرسته وشوه. وزارت داخله د طرف څخه کومک شوی دی. محترم مقام په همکاري د والي صاحب اجوپا صاحب په همکاري باندې دغه شی د ژمي دپاره چې د دې بېوزلو او بېچاره خلکو او هغه مهاجرین چې د پاکستان سره راستون شوي دي په ظلم او په جبر سره د هغو ته د ژمي 10 توکي شی ورسېدی چې هغه کې مثلا پټوان دي، پنډ کوټونه دي، بوټونه دي او دوه کمپلان دي، توسان او دغه دي کپړې دي، 10 ګازه کپړې دي 2 قسمه. د ښاغلي زبیر په وینا د بلخ والي په هدایت د سوداګرو، صنعتکارانو او ولس په همکارۍ سره د ژمي په رارسېدو د بلخ ولایت ټولو بېوزله او غریبو کورنیو سره د مرستو لړۍ روانه کړې ده چې د یوې منظمې پروسې له لارې به د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ورته ورسول شي. نور د ژمي په رارسېدو سره والي صاحب محترم کومکونه ډېر زیات وکړه چې زموږ د ولایت محترم تجارانو صاحبانو هم ډېر کومکونه وکړه په دې ولایت کې د مهاجرینو سره چې هغه ډېر زیات کومکونه وکړه. الله پاک خیر ورکړي. بلخوا هغه کسانو چې دغه مرستې ترلاسه کړي د افغانستان د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مننه وکړه او ویې ویل چې دوی هم په هر حالت کې د اسلامي امارت تر شا ولاړ دي. د امارت نه خوشحاله وروره، امارت نه موږ خفګان نه لرو وروره. امارت موږ ته وروره امنیت راوستی، قراري راوستی ده، هغې راوستی ده وروره. موږ په دې کې امارت نه ولې به خفه کېږو؟ امارت نه که هی که نه موږ وروره د امارت نه دفاع هم کوو وروره.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له یوې خوا د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ویستلو د بهیر پیل او له بلې خوا د ژمي یخ موسم په رارسېدو سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وو چې د اسلامي امارت لخوا ورته د مرستو رسولو لړۍ دوام لري. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست لخوا د عامې روغتیا د رضاکارانو ملي ورځ ولمانځل شوه. په دغه پروګرام کې ویناوالو په لرو پرتو سیمو کې د دې روغتیایي ډلې د رول او روغتیایي معلوماتو وړاندې کولو په برخه کې د هغوی پر فعالیتونو رڼا واچوله. دغه مراسم چې په بلخ ولایت کې د روغتیایي رضاکارانو د هڅو د ستاینې په موخه په لاره اچول شوي وو، مسؤلینو د دغه ولایت په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او پوهاوي په برخه کې د ډاکټرانو ترڅنګ د دغې ډلې د رول ستاینه وکړه. دا هغه خویندې او ورونه دي بدون د کم امتیازه، بدون د کم معاشه، خپل د اولس او د خپل هیواد او د هیوادوالو دپاره دا خدمت په ذمه لري. خوشبختانه در ولایت بلخ 900 پوسته سی و 1800 کارکن سی یا رضاکاری سی جامعه مصروف عرضه خدمات سی می باشد که در حدود 1300 خواهرای ما یا خانم ها و در حدود 700 آقایان مصروف عرضه خدمات سی در پوسته های سی هستند. بلخوا د دغه ولایت یو شمېر روغتیایي رضاکارانو په کلیو او ښارونو کې د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دوی په رول خبرې وکړې او د روغتیایي کارکوونکو لاسته راوړنې د خلکو سره شریکې کړې. همدارنګه یې له مسؤلینو او خلکو د لا زیات ملاتړ غوښتنه وکړه. پیش از اینکه در جامعه یا در محل و محیط و در قریجات و قصبات رضاکارانه بود، مردم از بسیار حفظ‌الصحه شخصی، حفظ‌الصحه محیطی، از بعضی امراضا به مثلا آبهای گنده که ملاریا در اونجا خیلی مثلا زیاد بود اما امروز کم است. کارهایی که ما در اونجا میکنیم بسیار نقش خوبی داشته. تقریبا ما توانستیم 30 طفل از مثلا از امراض سوی تغذیه نجات دادیم، برش کاغذ رفر دادیم، رفتیم امرایشون کمک شدیم. دکتر صاحبا هم با وجه احسنش پذیرفتن، کمک کردن. د یادونې وړ ده چې اوس مهال په بلخ ولایت کې 1800 نارینه او ښځینه روغتیایي رضاکاران له رسمي ډاکټرانو سره په ګډه د عامه پوهاوي او د بېلابېلو ناروغیو د درملنې په موخه کار کوي. که څه هم په تیرو څو کلونو کې د بېلابېلو کلتورونو د راتګ او په فیشن کې د بدلونونو له امله د قرقل پوستکي خولۍ کارول کم شوي، خو دغه صنعت لا هم په بلخ ولایت کې خپل مینوال لري. بلخوا یو شمېر پلورونکي بیا د دغې خولۍ نړیوال بازار کم رنګه بولي. د قرقل پوستکي خولۍ د هیواد له مشهورو لاسي صنایعو څخه ده چې یو وخت په ټولنه کې د احترام او درناوي سمبول بلل کېده. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د بېلابېلو کلتورونو په راتګ او په فیشن کې د بدلونونو له امله د قرقل خولۍ کارول کم شوي دي، خو بیا هم دغه خولۍ خپل ځانګړي مینوال لري. خولای قرقل ما انتخاب کردیم که یک جنس واقعا طبیعی است، بر انسان ضرر هم نداره، یک پوست است دیگه چون گاز نیست و یکی دیگه به خاطر که هم منافع ازی به وطن برمیگرده، به کسب کارهای خود ما شما برمیگرده. به همین دلیل ما انتخاب کردیم چون هم پول همی که ما مصرف میکنیم از خارجی کده، هم جنسیتش خوبش است، هم کیفیت داره، هم پول دم وطن ما شما برمیگرده. پوست قرقل که است یک پوست انانی ما و شما بدل است که در سمت شمال است که از اینجا مردم هوا سرد شوه استفاده میکنه. این کلاه مثال پکول داره، این کلاه کرزه‌ای میگه، مشهور به نام کلاه کرزه‌ای است. دیگه این کلاه پکول هم از این جور میکنه، یکم تا گوشکدار جور میکنه. باز استاد دیگه که هست هر قسم که انواع و اقسام میشه فرمایش کنن یا باز جور میکنن. دغه سړی پیکان نومیږي او د مزار شریف ښار په لیلامي کوڅه کې د دغه صنعت په برخه کې یوازینی پاتې پلورونکی دی. نوموړی وایي سره له دې چې په هیواد کې د قرقل بازار لا هم ښه دی، خو نړیوال بازار یې کمرنګه شوی دی. می راسته وقتی که پست فروشی بود یک خودیم ماندیم. بازارها در نسبتا خوب است دیگه، بازارهای سابق وار نیست. پست امور خارج میره، فالو قدر خارج نمیره. بازارهای جهانیش از ضعیف شده.
قراقل د پسونو د یو نسل نوم دی چې لوړ کیفیت لرونکي او نرم پوستکي لري او په ټوله نړۍ کې خلک پیژني. خولۍ، چپن او جامې ورڅخه جوړیږي او افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د قراقل ډیر ښه ډولونه پکې شتون لري. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه، تر بیا مو العمل ښه وخت.